یاره که ما ته څوک ووایي چې نن سبا بهترین څیز په خوراک کې کم یو دی، نو زه به ورته وایم چې د چقندر استعمال زیات کوئ. د هغې درته یو وجه ښیم، د چقندر کې د آیرن یعنې د فولادو دومره مقدار دی چې دا بل په یو څیز کې نشته. نو که چا کې د وینې کمې وي نو هغې دپاره څه پکاري؟ آیرن پکاري، فولیک اسید پکاري، بي کمپلیکس پکاري. دا درې ونه چې په چقندر چې کوم دی دې کې ښه ډېر زیات دي. اوس که د چقندر جوس وغیره استعمالي، دا په سلادو کې خوري یا پوښې کې په کټوۍ کې خوري، نو دې سره یقینا تاسو ته ښه زبردست آیرن، بي کمپلیکس، فولیک اسید دا دومره مقدار کې ملاویږي چې ستاسو بالکل تازه وینه جوړیږي، ستاسو بالکل صفا وینه جوړیږي. بل دا د دې کې فایبر ډېر زیات دی. نو دغه فایبر د وجې انتهایی زبردسته هاضمه راځي، او خلک چې کوم خاص کر د قبض نه ډېر زیات تنګ وي، هغې که د چقندر استعمال کوي په سلادو کې یا خپل خوراک کې، نو هغې د دې قبض د مسلو نه دې نه بچ وي، د بدهضمۍ د مسلو نه بچ وي. نو فایدې زما خیال دومره ډېرې دي، زه خو ډېر په شوق استعمالوم. په سلادو کې، مختلف قسم څیزونو کې جوس ترې نه ویستی شي. نو که دا تاسو ستاسو ماشومان استعمالوي په کور کې، فایدې انتهایی زیاتې دي، تاسو به ترې ډېر زیاتې فایدې والئ.